ابو بکر صدیق سے خلیفہ سو د مسلمانانو مخکې له خلافت یو کور مدینه منوره کې یو قوم ابو بکر صدیق سے مدینه کې نږدې نه اوسېد یو ځای د صلح ورته وایي مدینې نه لرې هغه صلح نومیږي کې ابو بکر صدیق سے اوسېده رضی الله عنه یو کور ته به ورتله هغه خلک ښځه زړه وله نو هغه میږې به ده ورته لوسلې چې میږې به یې راوستلې راعي و شپونکي ده به ورته لوسلې کله چې ابوبکر صدیق صاحب خلیفه سو څه ورته وایي دا ښځې خپل منځ کې غږېږي وی نور خو ابوبکر صدیق صاحب د مسلمانانو خلیفه سو کېدی سي ابوبکر صدیق صاحب نور د موږ میږې ونه لوسي ابوبکر صدیق صاحب چې دا غږ واورېد چې د میږو د لوسلو وخت راغی ورته ویلې وي نه خیر ده که زه د مسلمانانو امیر یم څه معنا امیر دا معنا نه چې ته په جیټ ټایره کې دې ما په سر ګرځه دا معنا نه چې ته په هلیکاپټر کې دې ما په سر ګرځه ته په زرې موټر کې دې ما کور مخ ته ګردونه راته وکړه امیر دا معنا نه امیر دا معنا خادم مخکې مې چې د تاسې څومره خدمت کو تر هغه منه به تاسې ډېر خدمت شپږ میاشتې ابوبکر صدیق صاحب مدینې ته راتله به خو کله به چې صلح ته راغی ده به دا میږې لوسلې شپږ میاشتې بعد ابوبکر صدیق صاحب چې خپله کډه مدینې ته راوړله د صلح نه بیا یې د میږو هغه پرېښود خوښې پیسې نه یو خدمت قسم په الله د مشر سره کار کول خدمت کول دا عیب نه ده والله العظیم چې تر څو پورې مشر کې ډېر عاجزي غومره خوند کوي غومره د اسلام خوند اخیستل کېږي غومره د اسلام خوند ډېرېږي غومره د اسلام تقاضا ډېرېږي غومره ملت ته خوند ورکوي نو الله عز وجل دې مونږ هم هغسې انشاءالله کېږي به نه امیده کېږو به نه